هغه اتل کوم چې د پاکستان لومړي صدراعظم لیاقت علي خان یې افغانستان ته په بد ویلو سره په دا سر وویشت. د داسې جالبه معلوماتو لپاره سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د زنګ تڼۍ هم کېکاږئ. نوموړی اتل سید اکبر خان زدران د نامتو غازي ببرک خان زدران د 11 زامنو څخه تر ټولو کشری زوی و. نوموړی هغه مهال چې د ببرک خان د کورنۍ ځینې غړي له هېواده فرار و، په ایبټ آباد کې اوسېده. د پاکستان تر زیږېدو وروسته د 1951 میلادي کال د اکتوبر په 14مه نیټه د پنډۍ یعنې راولپنډۍ په لیاقت باغ کې یوه ستره او شانداره غونډه جوړه شوې وه چې 1,40,000 کسان ورته رابلل شوي وو. د رابلل شوو میلمنو په ډله کې یو هم سید اکبر خان زدران و چې شپه یې د پنډۍ په یوه هوټل کې تېره کړه. سید اکبر خان خپل 8 کلن زوی دلاور هم له ځانه سره راوستلی و. سهار غونډه پیل شوه او سید اکبر خان هم په خپل ټاکل شوي ځای سټیج ته مخامخ په 18م قطار کې کېناست. غونډې ته د پاکستان لومړي وزیر اعظم نواب لیاقت علي خان وینا کوله او د خپلې وینا په ترڅ کې یې د خپل ښي لاس د غټې ګوتې یو بند حاضرینو ته پورته کړ او ورته یې وویل: ای د پاکستان خلکو، افغانستان دومره وړوکی ملک دی، که وغواړم په 2 ساعتونو کې به د افغانستان جنکۍ په پنجاب وویشم. د سید اکبر خان په رګونو کې د ببرک خان زدران وینه چلیدله او میړانه، زړورتوب او هیواد پالنه د خپل پلار نه په میراث ورته پاتې وه، نو ځکه یې د مور هیواد افغانستان سپکاوی ونه زغمه او خپل 8 کلن زوی دلاور ته یې چې د چپ لاس ته ناست و مخ ورواړوه او ورته ویې ویل: زویه، زه ناست یم او زما د وطن بې عزتي کېږي. دې سړي خو زموږ د هیواد په باره کې ډېره سپکه خبره وکړه. که زه ځواب ورکړم ته خو به وارخطا کېږي نه؟ دلاور: نه پلاره، نه وارخطا کېږم. سید اکبر خان بیا وړوکي دلاور ته مخ ورواړوه او ورته ویې ویل: زویه، سهار مو په هوټل کې د مڼو مربا وخوړه. وایي مڼه زړه ته قوت ورکوي. زه ځواب ورکوم، ګوره وارخطا نه شي. دلاور: نه پلاره، نه وارخطا کېږم، ورکړه، ځواب ورکړه. سید اکبر خان خپله توپانچه راویسته او مخامخ یې په نواب لیاقت علي خان باندې ډزې وکړې چې لومړۍ ګولۍ یې د زړه په سر او دوهمه ګولۍ یې د وروځو ترمنځ په تندي ولګېده او پر ځمکه ولوېد. په دې توګه د پاکستان لومړني مغرور وزیر اعظم او د افغانستان بدخوا نواب لیاقت علي خان د خپلې ګستاخۍ وړ ځواب ترلاسه کړ. سید اکبر خان هم همدلته د شهادت جام پورته کړ او وړوکی دلاور د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د غونډې له ځایه وتښتېد او یوه جومات ته یې پناه یوړه. د جومات ملا پناه ورکړه، خو د شپې 12 بجې وسلوال پوځیان د ده له عکسونو سره جومات ته راننوتل او ماشوم دلاور یې له ځانه سره بوت چې تر 18 کاله ځنډ وروسته زنځیر او زولانه د تورخم په دروازه کې افغان دولت ته وسپارل شو.